د اذان نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. په هرات کې د مولانا انصاري د جنازې په مراسمو کې تر 10,000 ډیرو کسانو برخه اخیستلې وه. د ښاغلي مولانا صاحب جنازه چې د ده ورور مولانا فضل الرحمن ترسره کړه. ښاغلي مولانا فضل الرحمن انصاري د خپل ورور شهید مولا مجیب الرحمن انصاري په اړه په کې احساساتي وینا وکړله. په دغه وینا کې هغه ټولو هغه خلکو ته چې د ښاغلي مولانا صاحب په شهادت خوښي ښیي پیغام ورکړ چې موږ هیڅکله هم نه ورکېږو، بلکې دغه ډول بریدونه زموږ ارادې لا قوي کوي. مولانا فضل الرحمن انصاري چې د مجیب الرحمن انصاري ورور ده، کټ مټ یې څېره او د خبرو انداز د مولانا مجیب الرحمن انصاري په شان ده. د خلکو او علماو لخوا ښاغلی مولانا فضل الرحمن انصاري د مولوي مجیب الرحمن انصاري ځایناستی وټاکل شو. د مولانا مجیب الرحمن انصاري باندې برید کول د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو او همدارنګه د اسلامي ډلو لخوا وغندل شو. همدارنګه د فلسطین د اسلامي ډلې حماس لخوا هم د ښاغلي مولانا مجیب الرحمن انصاري په شهادت اسلامي امارت ته یو تعزیت لیک خپور شوی ده. په دغه تعزیت لیک کې راغلي چې مولانا مجیب الرحمن انصاري د افغانستان د سترو علماو څخه و. شهادت یې یوه ستره ضایعه ده او ټولو مسلمانانو د افغانستان اسلامي امارت ته تسلي ویلې ده. اوس په دې برخه کې د ښاغلي مولانا مجیب الرحمن انصاري د ورور مولانا فضل الرحمن انصاري هغه خبرې درته غږو چې د مولانا مجیب الرحمن انصاري د جنازې په مراسمو کې کړي. په دغه جنازه کې د 10,000 څخه خبرو کسانو اشتراک کړی. داسې سترې جنازې د علماو د حقانیت تر ټولو ستره نښه ګڼل کیږي. شهادت شهدا را برای خودشان مبارک میگوییم و برای تمام امت اسلامی، برای شما ملت مجاهد خیز، برای شما ملت شهر خون و قیام تسلیت میگیم. برای هر کدام ما تسلیت هست، برای خود شهدا مبارک هست. خوشا به حالشان. مولانا انصاری به زبان من نمی آید، اما نصیب و قسمت بوده. الحکم لله، راضیم به رضای الله. با جرأت کامل، با انرژی کامل شهدای خود را دفن میکنیم، شهدای خود را دفن میکنیم بدون اینکه دست ما بلرزد، بدون اینکه پای ما بلرزد. برای دشمن ثابت میکنیم که تو به هدف خود نرسیدی. ای دشمن بزدل، ای دشمن بزدل، دشمن ترسو، دشمن خائن، غیرت داری رو برو بیا، غیرت داری رو برو بیا. صف خود را مشخص کن، صف خود را مشخص کن. این خونهایی که ریخت، میدانید مولانا انصاری شما پارچه پارچه شده، تکه تکه شده. میدانید که این ما را ضعیف نمی کند، ما را قوی تر می کند، ما را قوی تر می کند. این را بدانید. تکبیر بلند. دین مبین اسلام. دو کلمه دیگه میگم، صحبتار بگذارین در آینده تا لحظه ای که پر نشم راه مولانا ترک نمی کنم. شهدای خود را دفن میکنیم، شهدای خود را دفن میکنیم بدون اینکه دست ما بلرزد، بدون اینکه پای ما بلرزد.
ای دشمن ثابت میکنیم که تو به هدف خود نرسیدی. ای دشمن بزدل، ای دشمن بزدل، دشمن ترسو، دشمن خائن، لعنت داری بر بیا، لعنت داری بر بیا. صف خود را مشخص کن، صف خود را مشخص کن. این خونهای گریخت. میدانید مولانا انصاری شما پاچه شده، دکه دکه شده. میدانید که این ما را ضعیف نمی کند، ما را قوی‌تر می کند، ما را قوی‌تر می کند. این را بدانید. تکبیر بلند. دین اسلام دو کلمه دیگه. ند سمعت لپاره زلمی شو زار رب العزت لپاره زلمی شو زار رب العزت لپاره ندار یا ند سمعت لپاره زلمی شو زار رب العزت لپاره زلمی شو زار رب العزت لپاره غوښې هاډو نه زرا زرا کړو غوښې هاډو نه زرا زرا کړو د دین اسلام د شرافت لپاره د دین اسلام د شرافت لپاره ندار یا ند سمعت لپاره زلمی شو زار رب العزت لپاره زلمی شو زار رب العزت لپاره لسرو تیر شل در عذاب خاطر لسرو تیر شل در عذاب خاطر د ذوالجلال د ضیافت لپاره د ذوالجلال د ضیافت لپاره ندار یا ند سمعت لپاره زلمی شو زار رب العزت لپاره زلمی شو زار رب العزت لپاره پتا